د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو بل په زړه پورې او نړیوال ریکارډ پر خپل نوم کړ. لکه څرنګه په تیره ویډیو کې مو د 12 پرلپسې شلوریزو لوبو ګټلو ریکارډ درته وړاندې کړی و، هغې معلومات مو درکړي وو. نو په دغه ریکارډ کې بیا افغانستان، سویلي افریقا او پاکستان شاته پرېښودل او ځان یې لومړی مقام ته ورسو. چې دا به څه ډول ریکارډ وي، دا په کومه برخه کې دغه ریکارډ خپل کړی دی، په همدغه ویډیو کې دا ټول معلومات درکوو. خو که همدا شان سپورټ په برخه کې معلوماتو ته اړتیا لرئ او خوند درکوي، نو همدغه ایران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅو له هر ډول خبرونو په وخت سره خبر شئ. افغانستان، سویلي افریقا او پاکستان شاته پرېښودل. افغانستان د لومړي هیواد په توګه چټکې 50 شلوریزې لوبې وګټلې. پخوا دغه کارنامه له سویلي افریقا سره وه چې په 83 لوبو کې 50 ګټلې وې. همدا شان هند او پاکستان په 84، سرلینکا بیا پر 92، استرالیا په 90، نیوزیلینډ په 99 او انکلستان بیا په 115 لوبو کې خپل 50 شلوریزې لوبې ګټلې وې. خو دا ځل افغانستان بیا یوازې په 72 لوبو کې 50 لوبې وګټلې، چې دغه ریکارډ هم پر خپل نوم کړ. ملګرو، که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو لطفاً یې در سره لایک کړئ.